سبا نه بله ورځ هغه دلته کې بیا د 14 اګست خبرې را روانې ډېر افسوس راځي تاسو جنډې خوځوئ دا د بت پرستۍ جنډې خوځوئ الله دې موږ د دې نه محفوظ وساتي دا جنډې مه خوځوئ خدای دپاره او مولا او طالب سره وي چې وینم د خنزیر غوښه راته ښکاري مولا او طالب ولې ایمان او عقیده نه جوړېږي د یو ښکلي مسلمان عقیده ولې نه جوړېږي او بیا پکې څوک به پکې باجې غږوي څوک به پکې ډمتوبونه کوي افسوس دی مونږ بې ضمیره یو مونږ د غلامۍ حد کراس کړی دی د غلامۍ لوی دلیل دا دی چې 75 کاله مخکې د ملک پاکستان د ازادۍ دپاره د کوم مقصد دپاره مونږ وینې ورکړې وې لکونه شهیدان هم ورکړي او مونږ د خپلې میندو او خویندو عزتونه تار تار کړي وو ایسره سکانو زناګانې کړي وي زمونږ علما په اور باندې په سکروټو باندې د غوښو په شان او د غوښې په شان اورید شوي وو د هغې بدنونه هغه غوښې ویلې شوي په سکروټو باندې نن مونږ د دې سالارانو نه د دې سردارانو غټانو حکمرانانو نه هغه پوښتنه نشو کولی چې پاکستان څه دپاره آزاد شوی پاکستان مونږ د ډمامو دپاره آزاد کړو حاجي وایه دې دپاره مونږ آزاد کړو چې کال په کال به صرف په توپو ډزونه کې او اسراف و تبذیر به کې ډمامې به کې فحاشي و شرابونو کبابونو به کې اسلام ملک پاکستان کا مطلب کیا وایا ټول وایا پاکستان کا مطلب کیا د لا اله الا الله نظام شته پاکستان کې ننم په علی پور کې زهریله شراب خلق اس کې لیدي سو خاندانو ننم پاکستان کې د لا اله الا الله نظام کې نن ولې شراب څکل کېږي برسر عام وګورئ ننم شراب څکل شي نن زهریله شراب او پکې بلا مردار شوي دي الله دې نورم مردار کړي نن هم دمامي کېږي نم د زنا په لاهور کې او په ملک پاکستان کې د زنا غټې اډې شته دي مونږ ازادي حاصله کړې ده ازادي مو حاصله کړې ده خو د اسلام نه اسلام نه مونږ آزاد یو که څوک زنا کوي خیر دی که څوک شراب کوي خیر دی که څوک کفریات غري خیر دی چې څوک څه کوي دي په ده باندې پابندي نشته خو که پابندي ده مونږ غلامان یو هغه د اسلام په کلمه باندې غلامان یو نن مونږ د اسلام کلمه دلته نشو چتولی نو محترمو مونږ د ازادي نه ته ازادي د کومې خبره ته چا نه ازادي که ته وایې چې زه مونځ کوم دا د جمعې مونځ هلته انډیا کې هم کېږي نو ولې بیا خواري محنت کوله که ته وایې دلته تبلیغي مراکز دي د دې پلس چند غټ مراکز په انډیا کې دي که ته وایې دلته مدرسې دي ام المدارس دارالعلوم دیوبند په انډیا کې ده هېڅ پابندي نشته پابندي په اسلامي نظام ده لہذا مونږ اسلامي نظام غواړو څه غواړو جي غواړئ که نه غواړئ څو پورې چې په ملک پاکستان کې اسلامي نظام نه راغلی تاسو به ازادي به ګلئ نه به مونږ آزاد نه یو مونږ د ازادۍ ته ازادي نه وایو یاد ساتئ دا د فرقواریت او د بت پرستۍ جنډې خوځولو ته مونږ تیار نه یو زه ګورې نه تنګ نظر یم او ځینې خلک به نور ذهنونو کې راځي وطن محبت باندې الحمدلله مونږ ډېر ښه پوهېږو وطن محبت باندې مونږ وینې ورکړي دي خو د اسلامي وطن دپاره د جمهوري وطن دپاره نه څو پورې جمهوري نظام په ملک پاکستان کې وي اسلامي نظام نه راغلی نو لہذا هغه پورې مونږ آزاد نه یو مونږ غلامان یو هغه پورې مونږ د خوشحالۍ حق حاصل نه دی ستاسو خور د 18 کالو نه د هغه خطرناک ترین او بې شرمه جیل د امریکنانو کې پرته ده تاسو ازادۍ چغې وهئ تاسو شپېلي وهئ غیرت هم در کې نشته مړه د غیرت نه مړه کېدل مونږ له پکار دي مونږ له په اوبو کې مرګ پکار دی مرګ تاسو شپېلي وهئ ازادۍ بیا به علما هم جنډې راته نن خېږي بې شرمه داسې بې ضمیره او داسې دین فروشه علماو باندې الله پاک دې ته هدایت نصیب کړي بس او دې باندې ډېر افسوس راځي لہذا علما دې یو ځای شي او عوام دې یو ځای شي مونږ ټولو ته دعوت ورکوو والله زه د علماو دشمن نه یم د علماو خلاف چا راپاڅولی نه یم زړه کې مې د اسلامي نظام درد دی راشئ او مونږ ځان سره کې خیر دی مونږ به ستاسو په اظهار سمو په حقیقي معنو کې د اسلامي نظام دپاره کوشش شروع کوي الله پاک دې مونږ تاسو ټول متفق او متحد کړي د افتراق نه دې الله مونږ وساتي لہذا ما خپل ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې د مسلک په نوم باندې او که د وطن په نوم باندې ده که د زبان او د رنګ او د نسل په نوم باندې ده مونږ به انشاءالله ډله بازۍ نه کوو صحیح ده جي مونږ به یو مسلمان
یو بدن جوړیږي ان شاء الله او د اسلامي نظام د پاره به زموږ وس باندې پرده په شرعي منهج به روان ان شاء الله څو پورې چې بدن کې ساوي د اسلامي نظام د پاره به ان شاء الله اواز اوچتو به ان شاء الله او تر اخري سلګۍ پورې به ان شاء الله العزیز د دې کفري نظام د دې طاغوتي نظام او د دې انګریزي نظام رد به ان شاء الله مونږ کوو د دې د خاتمې لپاره به خپل کوشش جاري ساتو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین